ملګرو په ټرین کې سفر کول خو د ټولو خوښي خو سبا کېږي که دا ښکلی سفر اچانک چرته خطرناک او د هیرې جوړ شي ولې چې کله کله سر ټرین په داسې موډونو د پلونو او د ټنلز نه تیریږي د کم د وجې نه چې په ټرین کې سفر کولو والا خلک بیا ډیر یریږي لکه څنګه چې د ډیول ټرین او د ډیډ ټرین سفر یي او د داسې نورو 15 خطرناکو ټرینز او د هغې د ټریک په باره کې به نن تاسو پیژنئ نو ویډیو د اخره پورې خامخا وګورئ نمبر 5 د ډیت ریلوے تایلند ملګرو د برما د شهر رنګون د تایلند شهر بینکاک پرې خودو والا یو خطرناک ریلوے ټریک ته د ډیت ریلوے ټریک ویل کیږي وسنګ چې د دې ټریک نوم خطرناک دی دغه شاندار ټریک او د دې د کنسترکشن قصه ډیره خطرناکه یری والا او ایموشنل ده د دې ټریک تعمیر په سن 1940 کې شروع شو او دا ټریک په 1943 کې پوره تیار شو او په دې ریلوے ټریک باندې په ورلد وار 2 کې هم کار شروع ځکه چې د دې په مدد سره هتیار ترانسپورت کړی شي د دې ریلوے ټریک د جوړولو لپاره په جنگ کې د نیوشي قیدیانو او د غریب سیویلین استعمال کړو او د دې د جوړولو په ټایم تقریبا 90,000 سیویلین مزدوران او 12,000 قیدیان کوای ندي تولیدلی او مړ شيو او د دې لپاره د ټریک لا د ډیت ریلوے ټریک نومي خو دیو د دې ریلوے ټریک لمبای تقریبا 415 کیلومتر ده دا ریلوے ټریک په کوای ندي باندې لپاسه جوړ کړی دی د دې ټریک یو طرف ته غرونه دي نو بل طرف ته جوړه کوای ندي ده د ورلد وار 2 وروسته په 1947 کې په دې ریلوے ټریک باندې کار بند کړی شو پولیس کار بعد په 1957 کې په دې ریلوے ټریک باندې کار بیا چالو شو او د هغه وخت نه دا ریلوے ټریک د ټورست لپاره یو اټریکټیو ځای جوړ شو کم خلک چې د ایڈونچر شوقیان دي هغه له د دې ټرین سفر خامخا کول فکر دی ولې نن هم چې کله دا ټرین په دې ټریک باندې تیریږي نو یو طرف ته نه دی یو طرف ته غرونه او یخي هواګانې د خلکو زړه یخي نمبر 4 وایټ پاس ان یوکان روټ الاسکا لاول د سوویت یونین حصہ وا په کوم کې چې وایټ پاس او یوکان روټ په 1898 کې جوړ شوی خو دا ریلوے ټریک اوس په یو اس اے کې دننه راځي او دا ریلوے ټریک تقریبا 180 کیلومتر اوږد دی دا ټریک کینیډا او امریکا میلاوي دا ریلوے ټریک د الاسکا د خطرناکو دنګو غرونو د جوړو کندو د ګڼ ځنګلونو نه تیریږي دا ریلوے ټریک د سونې یعنی د ګولډ د تلاش لپاره تیار کړو د دې ټریک ډیر حصے وسوم د لرګونو جوړی دي خورورو دا لرګواله حصے بدلیږي په دې الاسکا روټ باندې جوړ دا ریلوے ټریک ډیر زیات نری دی د کم دوجنه چې په دې باندې ټرین ډیر په سلو سپیډ باندې چلول کیږي په دې پوره ټریک کې واړه واړه سورنګان هم راځي او د دې سره سره د دې ټریک په منځ کې د راتلو والا کندو جوړواله د 3000 فوټونو هم زیات دی ملګرو اصلي خطر خو د یخ په وخت کې چې کله دا ټریک د واوري نډک شي د سنوپال دوجنه د اکسیډنټ چانسز ډیر زیات سیوا کیږي او د دې د سورنګان هم د تیارونو ډکی په دې ټرین کې سفر کولو ول خلک تر سو پوري چې د دې ټرین نه کوشوي او خپل فینګرز یې کراس کړي او ناسي د دې ټریک نوم وایټ پاس د الاسکا د غرونو د دنګي چوټي په وایټ پاس باندې خو دی شوی دی نمبر 3 موست کراوډډ ټرین بنگلاديش د پاکستان ګاونډي ملک دی خو تاسو ته دا پته شته چې زموږ په دې ګاونډي ملک کې د ټرین سفر کول څومره خطرناکي که تاسو د بنگلاديش د ټرین سرویس په باره کې وولیدو نو حیران به پاتې شئ په دې کوم تصویر کې چې تاسو د انسانانو د غر په شان صحیح نه دا اصل کې د انسانانو ډک یو ټرین دی په بنگلاديش کې زیاتره ټرین داسې ورلوډډ چلیږي او کله چې سپیسټیول راشي نو په دې ټرین کې دنه بهر لپاس او تر دې پورې پکړکې باندې هم خلک انختی د بنگلاديش خلک د خپل ځان د پروا کولو نه بغیر په دې ټرین کې سفر کوي ملګرو په بنگلاديش کې ریسورسز کم دي او د بنگلاديش پاپولیشن ډیر زیات سیوا ده او هم دا وجه ده چې ټرین ډپارټمنټ پولیس هم د خلک ټرین ته په خطو باندې او د سفر کولو نه نشي منع کوله په دې قسمه کراوډډ ټرین کې روزانه ډیر اکسیډنټ کیږي په کوم کې چې ډیر خلک د خپل ژوندۍ نه لاسینځي د دې ټرین سفر چې په خاریدو کې څومره پنیخ کاریږي په اصل کې دا دومره زیات خطرناک دی نمبر 2 سالټا پولوریلا ټرین ارجنټینا په ارجنټینا کې جوړ سالټا پولوریلا ریلوے ټریک د دنیا په خطرناکو ټریکونو کې یو دی دا ریلوے ټریک نارت ارجنټینا د چیلی سره میلاوي د دې ریلوے ټریک تعمیر په 1921 کې شروع شو کوم چې 27 سال بعد مکمل شو دا ټریک تقریبا 217 کیلومتر اوږد دی په دې پوره ټریک کې 29 پلونه او 21 ټنلز راځي په کوم کې چې تقریبا 16 غنټې وخت لګي دا ټریک د غرونو په منځ کې او د جوړو کندو نه تیریږي د دې ټرین دا ټریک د ځمکې نه تقریبا 4220 میټر په اونچایي باندې جوړ شوی دی د دې نه علاوه دا ټرین په دنګ غرونو باندې هم تیریږي لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې لیدای شئ چې دا ټرین په څومره زیات دنګوالي باندې تیریږي د دې نه علاوه په دې ټریک کې ډیر خطرناک موډونه راځي د خطرناک ټریک د وجې نه د دې ځای د ټرین ډپارټمنټس د هر یو ټرین د راتلو نه مهینه دا ټریک په پوره طریقه باندې چیک کوي د دې لپاره چې حادثه ونه شي او کله چې دا ټرین په دې پلونو باندې تیریږي نو په دې کې دنه د ناستو خلکو نه خډيري چغي وباسي نمبر 1 پی ټرین جرمني ملګرو په جرمني کې یو پی ټرین چلیږي د کوم سفر چې ډیر زیات خطرناک او د ساده پورې مزیدار همي په اصل کې د دې ټرین دا ټریک سیده نه وي بلکې د دې پتلې کږي وږي
لګي وي د کوم د وجې نه چې کله دا ټرین په دې ټریک باندې چلیږي نو داسې ښکارېږي چې دا ټرین ډانس کوي د کږو وږو پتلو د وجې نه د دې ټرین د پتلۍ نه کوزېدل ډېره کامن خبره ده د دې دپاره دا ټرین همیشه په کم سپیډ باندې چلولی کیږي په اصل کې د دې ټرین تعمیر د خلکو د سفر دپاره نه کړی شوی بلکې د سورنګانو جوړولو دپاره او د کنسټرکشن د کار دپاره جوړ شوی او د دې ټرین دا پټران ټیمپرري وي کوم چې په آرام سره د یو ځای نه بل ځای ته وړی کیږي د دې ټرین خرچه هم کموي خو خرچه که کم وشي او یا کار اپیشنټ وشي نو اوس ژوند خو د هر چا خوښ وي او په دې کږو وږو پتلو باندې روان دا ټرین هیڅکله هم محفوظ نه وي ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله